د ملا محمد عمر د مرستیالانو ملا عبیدالله، ملا برادر او د ملا ګل اغا د اسارت ناویلي رازونه. د 2007 کال په لومړیو میاشتو کې د بلوچستان له ایالت سره په تړلې سرحدي سیمه کې ملا عبیدالله د وسلو د رانیولو په هڅه کې بوخت و چې د پاکستاني استخباراتو لخوا ونیول شو. ملا عبیدالله که څه هم د ملا محمد عمر د فرمان په مطابق دویم نائب بلل کېده، خو څنګه چې هغه د طالبانو په واکمنۍ کې د اوږدې مودې لپاره د دفاع وزیر پاتې شوی وو او هم د افغان شوروي د جهاد پر مهال د ملا محمد عمر نږدې وسلوال ملګری وو، نو ځکه یې په نظامي طالبانو پراخ نفوذ لره او اکثره جګړه ییز چارې هم د سمبالولې. هغه بېساری زورواکه او د کلک کوټ خاوند و. یو ځل په مجلس کې وویل که غواړئ د امریکایي یرغل پر وړاندې مقاومت په پښو ودروئ، نو زما په شمول دا ناست مشران دې ټول مرګ او زندان اوس لا ومني. بیا تر شا پاتې خلک دا جګړه ګټي او زموږ قربانۍ به هغوی ته د جګړې روحیه، عزم او احساس جوړوي. د زندان د ملګرو له قوله هغه په زندان کې د اوږدې مودې لپاره تر شکنجې لاندې و، تر څو په دې خبره اعتراف وکړي چې هغه د طالبانو دویم مشر ملا عبیدالله دی. خو مرحوم عبیدالله له دې خبرې منکر و. د زندان یو عیني شاهد امین الحق وایي چې یو ځل ملا عبیدالله اخوند د یو لوی دیوال له هغې خوا زموږ خواته وغورځول شو چې ډیر په تیزۍ سره زموږ په منځ کې ګذار شو. هغه خاموش و. څو ورځې وروسته چې ما له هغې سره د خبرو او پوښتنو موقع ترلاسه کړه، نو هغې وویل چې کرنلانو وایي په دې خبره اعتراف وکړه چې ملا عبیدالله یم. ستا په اعتراف به موږ ته امریکایان تاج په سر کړي. خو عبیدالله وویل چې په زړه کې مې وویل چې دا تاج به مو والله کرنه په سر کېښود. تر دې وخته نه د عبیدالله کوم تصویر عام شوی و او نه په شکل چا پیژنده. خو کله چې وخت تېرېدو نو د نورو بندیانو او ځینو جاسوسانو په مرسته پاکستاني استخباراتو هغه پوره وپیژند، نه د ده په خپل اعتراف. خو د دې ډول شکنجونه ښکاري چې ښایي هغه د همدې تکلیف قرباني شوی وي. خو پاکستاني مقاماتو د هغې له مرګ نه وروسته د هغې کورنۍ ته وویل چې هغه د زړه ناروغۍ لرله او له همدې امله ومړ. هغه د 2010 میلادي کال د اګست په 5مه په یو مخفي زندان کې وفات شو او د ده کورنۍ او د طالبانو مشرتابه له دې ډیر وروسته خبر شول. د پاکستان لخوا د ملا عبدالغني برادر نیول کېدل. د ملا عبیدالله له نیول کېدو وروسته ملا عبدالغني برادر تر یو وخته په تنهایی سره د طالبانو نظامی مشر او د ملا محمد عمر هدایت په مشخص هغې ته تلل. خو وروسته ملا اختر محمد منصور چې مخکې دریم کس و، اوس د ملا محمد عمر په فرمان د ملا برادر مرستیال وټاکل شو. ملا برادر مزاجاً حیاناک، درون او لږې خبرې کوونکی سړی و. هغه د طالبانو د سقوط په جریان کې او لږ وروسته له امریکایي پوځیانو او داخلي ملیشاو سره په مخامخ جګړه کې بوخت و چې کله د 2003 کال په لومړیو کې په اروزګان کې سخت ټپي شو، ملګرو یې په پټه بلوچستان په یو پاکستاني روغتون ته تداوي په مخه یوړ. هغه لا پوره روغ نه و چې ملا محمد عمر په یو آډیو کیسټ کې هغه خپل نایب وټاکه. هغه د نیابت په دوره کې په خپله څو ځله په جګړه کې شپو برخه واخیسته. یو ځل یې د کندهار په پنجوایي کې تر سخت بمبارۍ لاندې راغی. د ملا برادر ځینې خواص ډېر له ملا محمد عمر سره مشابه وو، لکه په ځینو اوامرو کې جدیت، خاکساري او کم خبرې کول. هغه ډېر زیات غریبانه او ساده ژوند کاوه. کله چې په 2007 کال کې ملا عبیدالله ونیول شو، د شورا غړو ملا برادر ته د ډېر زیات احتیاط او محتاطیدو اوسېدو مشوره ورکړه. هغه په 2009 کال کې د پاکستان د کراچۍ ښار په یوه څنډه کې اوسېدل غوره کړل. د ټلیفون پر ځای به یې ډېر له لیک او مسج نه کار اخیست او خاص کسان یې ارتباطي ټاکلي وو. خو ویل کېږي چې په لوړه کچه د هغې پلټنه او جاسوسي وشوه. د هغې یو زوی په یوه مشهوره پاکستاني مدرسه کې درس وایه. هغه هم ویل کېږي چې له همدې مدرسې نه یې زوی تعقیب شوی وي، ځکه چې دغه مدرسه د پاکستاني استخباراتو تر اثر او تعقیب لاندې وه. هغه د 2010 په لومړیو کې په داسې حال کې ونیول شو چې له خپله کوره چیرته بل ځای ته پټ تللی و، خو ګمان کېږي چې ډېر سخت تعقیب و.
له نیول کېدو وروسته په اول سر کې هغې ته سخت تعذیب ورکول شوی و. په 2014 کې چې له هغې سره د طالبانو د څو قاصدانو د ملاقات رسمي اجازه وشوه، په دې کې مولوي شهاب الدین دلاور هم و. د مولوي دلاور له خولې راته چا وویل چې ملا برادر راته وویل چې دومره تکلیف راکول شوی چې دومره تکلیف به زه خپل دښمن امریکایي ته هم ونه غواړم، ځکه چې آخر انسان خو دی. بل پلو ملا محمد عمر د قاصدانو له لوري درګرده شورا او مهم اشخاصو ته پیغامونه لیږل چې پاکستان میشتي مهم طالبان مشران دي په پاکستان کې په یو پراخ ځای تهجم نه کوي او نه دي پر پاکستانی متعلقینو باور کوي. له 2006 نه تر 2011 پورې په پاکستان کې ډېرې پراخې نیونې وشوې. په دې لړ کې د ملا محمد عمر یو خاص ملګری له سخت تعقیب وروسته ونیول شو او دا وخت پاکستان ته شک پیدا شو چې کېدای شي ملا محمد عمر د دوی په خاوره کې وي. دا شک هغوی په کراچۍ کې د ملا محمد عمر د ځینو قریبانو لشتونه اخیستی وو، خو دغه قریبانو هم په خپله ملا محمد عمر په وروستي ځل په 2001 کې په کندهار کې لیدلی وو. نور یې په اړه خبر نه و. د همدې لټون لپاره پاکستان څو تنه د ملا محمد عمر پخواني نږدې ملګري پیدا او ونیول، ترڅو ورنه خپله د ملا محمد عمر او یا هم د هغه د قاصدانو سرک ولګوي چې په دې کې یو هم ملا ګل اغا و. ګل اغا د ملا محمد عمر د شوروي جهاد ضد ملګری او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له هغې سره په دفتر کې د یو ډېر متقد ملګري په توګه اوسېده. د هلمند ولایت اوسیدونکی و، ډېر تکلیف کشه او د قوي جسم خاوند و. ملا ګل اغا وایي لومړی د ملا محمد عمر د ځای په اړه څو میاشتې لړزونکې شکنجې راکړې، چې کله یقین شو چې ملا عمر په پاکستان کې نشته، نو بیا د هغه د قاصدانو په اړه تر شکنجې لاندې ونیولم. ما ته د ځینو قاصدانو درک هم معلوم و، خو ځان مې تکلیف ته آماده کړ او دا اقرار مې ورنه کړ چې آخر د ډېرو شکنجو له امله بار بار بېخوده کېدم. آخر چې لږ ښه شوم بیا امریکایانو رانه تحقیق کوله او بالاخره د پاکستاني استخباراتو د شکنجو له امله تبرکلوز ناروغۍ ونیولم او تر دې حده یې له کاره واچولم چې کله یې اخر کې روغتون ته یوړم، ډاکټرانو نظر ورکړ چې ناروغ ښایي کم وخت ژوندی پاتې شي، ځکه د طبابت له مخې کوم انسان چې په کم موده کې تر نیمایي زیات وزن له لاسه ورکړي هغه مري. د ګل اغا وزن د نیول کېدو پر مهال 110 کیلو و، چې دا وخت 50 کیلو ته راکوز شوی و. ملا ګل اغا وایي د ډاکټرانو له وړاندیز وروسته د شپې لخوا د کویټې په یو څلور لاره کې له موټره وغورځولم. هغه وخت له اوږدې مودې وروسته په کمزوري وجود او لړزونکي لاسونو او پښو ورو ورو روان شوم او بالاخره د خپلو ورونو تر کوره ورسېدم. د هغوی د کور دروازه قلف نه وه. زه نیغ د وړکي کرایي کور وړوکې مېمنخانې خواته دننه شوم او هلته وغورځېدم. له څه ځنډ وروسته ماشومانو ولیدم او لویانو ته یې خبر ورکړ چې نابلده مېلمه د کور مېمنخانې ته راننوتی او هلته پروت دی. ګل اغا وایي ورور مې راغی او راباندې یې غږ کړل، څوک یې او دلته څه غواړې؟ خو ما سمې خبرې نشوې کولی. بس دومره مې ورته وویل چې ګل اغا ورور مې غبرګه کړه چې ګل اغا نشته، هغه خو ډېر لا پخوا بندي شوی دی. خو چې کله ما خپلې سینې ته ګوته ونیوله او بیا مې د ګل اغا نوم تکرار کړ، ورور مې یوه ګړۍ په چورت کې لاړه او بیا یې هوش کار وکړ او له ښې مطالعې وروسته یې چیغه کړه. هغه زما راتګ ته خوشحاله خو له حالته مې خفه شو. د دې دواړو حالتونو په ترکیب کې مې سترګې له اوښکو ډکې وې او چیغو کورنۍ را خبره کړه. ګل اغا له اوږدې تداوۍ وروسته بیرته ژوندی شو، خو هغه پخواني حالت ته تر اوسه نه دی ګرځېدلی، بلکې یو ناروغ طالب مشر دی او ویل کېږي چې اوس د مالي چارو د مسؤل په توګه د هلمند او روزګان په سیمو کې له وسلوالو طالبانو سره ژوند کوي. یادونه: څنګه چې د دې کتاب مسوده د ملا برادر له راخوشي کېدو وړاندې تکمیل شوي، نو ځکه د ملا برادر راخلاصېدو ته پکې اشاره نه ده شوې.